ایمان پلورونکی اته دیرشمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. خو عالم دوی ته وویل تاسې په نیمایي مصر کې تر ما غوره عالم ونه مینده؟ هغه سړي جواب ورکړ یوازې تاسې مو لټولي. آیا موږ صحیح ځای ته راغلي یو؟ هو، ستاسې له درس نه څرګندېږي چې موږ صحیح ځای ته راغلي یو. خو عالم د دغې خبرې په اورېدو سره د باندې وکتل او په بې پروایي یې وویل معلومه نه ده چې موسم به څنګه وي. د شنې پټي والا سړي وویل باران کېږي. عالم وویل اسمان خو صاف دی. د شنې پټي والا سړي وویل موږ به وریځې راولو او بیا په قهقه وخندل. عالم مسکی شو او بیا په کرار یې ترې وپوښتل له کومه راغلي؟ هغه سړي ځواب ورکړ له یوې میاشتې راسې په اسکندریه کې وو، تر هغې د مخه په شوبه کې وو. نو عالم پوښتنه ځینې وکړه ته مسلمان یې؟ د شنې پټي والا ورته وویل حشیش. اوس مو مسلمان وګڼئ او بیا له خپل ملګري سره په زوره وخندل. په دې حالت کې دویم سړي عالم ته وویل زه تا د دې فن استاد ګڼم، زما بالکل باور نه راته چې دا به تاسې یاست او تاسې ناکامېدای نه شئ. عالم وویل خو بریالیتوب هم اسان نه دی. تاسې لکه چې صلاح الدین ایوبي نه پېژنئ. بېشکه ما خو د دغو ټولو خلکو په زړونو کې د جهاد او شهوت پالنې په اړه په اسلامي افکارو کې شکونه پیدا کړي دي. صلاح الدین ایوبي چې کومې مدرسې پرانیستې دي هغه ښایي چې زموږ کوښښونه په اسانۍ بریالیتوب ته پرېنږدي. هغه وپوښتل تا ما ته څنګه ویلي وو چې زه د جهاد په اړه باندې درس ورکړم؟ د شنې پټي والا سړي وویل په شوبک کې موږ ته ویل سوي وو ورونو. شوبک خو هغه د صلیبیانو د استخباراتو اداره وه چې په فلسطین کې یوه لویه کلا وه او په هغه کې د صلیبیانو ټول استخباراتي افراد وو. د شنې پټي والا سړي وویل په شوبک کې موږ ته ویل سوي وو چې ستاسې تر ټولو غټه نښه همدا ده. دا ټولې کلمې چې تاسې د درس په دوران کې تکرار کړې هلته موږ ته ویل سوي وي. موږ ته دا هم ویل سوي وو چې تاسې به د جهاد وروسته د شهواني جذباتو یادونه خامخا کوئ او تاسې په ډېر کوښښ سره خپل درس زده کړی. خو دغه عالم اوس هم په شک کې او له دغو دوه کسانو څخه یې پوښتنه وکړه زما نوم څه دی؟ هغه سړي ځواب ورکړ زموږ نه امتحان اخلي یا د موږ باندې شک دی؟ موږ ته د یو بل نومونه نه بلکې یوازې نښې ښودل کېږي. عالم وپوښتل د څه کار لپاره راغلي یاست؟ د شنې پټي والا سړي وویل حشیشان د څه کارونو لپاره راځي؟ ورونو د حشیشانو په اړه باندې خو مخکې تاسو ته یادونه کړې وه چې هغه د حسن بن صباح هغه ډله وه چې غټې غټې مرموزې وژنې به یې کولې. د شنې پټي والا سړي هم ورته وویل چې حشیشان د څه کارونو لپاره راځي؟ عالم وپوښتل ما ته یې ولې رالېږلي یاست؟ هغه سړي ځواب ورکړ د یوې جونګۍ لپاره. له تاسې سره دوه دي. موږ به تاسې ته رالېږلي نه وو خو تاسې ته به خبر رسېدلی وي چې سلطان صلاح الدین ایوبي له یو مرستیال سرلښکر رجب سوډاني سره له شوبک نه چې 3 جونګۍ رالېږل سوي وې په هغو کې یوه یې زموږ د مقصد لپاره وه خو څرګنده نه ده چې څه سوه چې 3 واړه وژل سوې او که ژوندۍ. او د شنې پټي والا وویل د رجب کوپړۍ او یوه تر ټولو ښکلې جونګۍ صلاح الدین ایوبي ته رسېدلې وه او هغه هم ووژل شو. عالم وکیښ او ویې ویل هو موږ ته ډېر لوی زیان ورسېد. مسلمانانو یو لوی نظامي شخصیت چې زموږ اړیکې ورسره مسلسل وې سلطان صلاح الدین ایوبي د جلاد په لاس ورکړ. دننه ځئ. دغه خبره چې عالم دغو دوه کسانو ته وکړه نو هغوی ته یې وویل دننه راځئ، دا ځای ډېر محفوظ نه دی، شاید څوک مو وڅاري. هغوی دواړه له عالم سره پاڅېدل او بیرون ووتل. د دوی په لیدلو باندې د باندې چې کوم سړي ولاړ و هغوی په تیاره کې خوار واره سول. اوس دغه دوه کسان د عالم سره د عالم کور ته ولاړل او کور ته ننوتل. خو په کور کې چې شاوخوا وکتل کور یې صاف پاک و او ډېرې کوټې یې لرلې.
له 2-3 کوټو چې ورتیر شول یوې داسې کوټې ته ولاړل چې د ځمکې پر سر وه خو زیرزمیني ښکارېده د هغې مخې ته مات رامات شیان پراته وو دروازه یې هم د باندې لوري ته وه او د دې څخه دا څرګندېدله چې دا دروازه په کلونو باندې نه ده خلاصه سوې او نه خلاصېږي په یوه اړخ کې یې کړکۍ وه عالم هغې کړکۍ ته لاس ورور او هغه هم بیرته شو او عالم دننه ننوت په هغه پسې دا دواړه سړي هم ورغلل خو کله چې دننه کوټې ته ورغلل ډېره ښایسته کوټه وه له دیوال سره طلایي صلیب ځوړند و چې یوه لوري ته د حضرت عیسی علیه السلام لاسي تصویر او بل لوري ته د مریم تصویر و عالم وویل دا زما کلیسا ده او د پټېدو ځای هم ورونو دا هماغه عالم ده چې په منبر باندې خبرې کولې او خلکو ته د جهاد تحریف کاوه خو کله چې کوټې ته درې سره ننوتل عالم دغه خبره ورته وکړه چې دا زما کلیسا ده او د پټېدو ځای هم د شنې پټي والا سړي وویل بخښنه غواړم تاسې باید صلیب او دا تصویرونه دغسې مخامخ ځوړند کړي نه وای او بیا دغه سړي پسې وپوښتل د خطرې په وخت کې له تاسې سره کومه لاره چاره موجوده ده عالم ځواب ورکړ تر دغه ځایه د چا د راتګ خطره نشته او عالم مسکی شو او ویې مسلمانان ډېر ساده زړي او احساساتي قوم دی دا قوم په احساساتي حیرانوونکو خبرو ځانونه وژني شهواني قوت د انسانانو تر ټولو کمزوري ده زه په دې خلکو کې دا کمزوري را څرګندول غواړم په قرار د بدکارۍ لوري ته لیواله کوم بیا یې وویل تاسې د اسلام په نامه مسلمانان د بدۍ او نیکۍ دواړو لوري ته بیولی شئ خو په دې شرط چې کومو خلکو ته دوی احترام لري د هغوی جامې واچوئ او په لاس کې قرآن ونیسئ خبره کوه نو بیا ستاسې دروغو ته هم خلک رښتیا وایي په دې هکله زما تجربه بریالۍ ده په هر هغه چا باندې باید باور نسی چې ګیره یې غټه پګړۍ یې په سر او په سنت طریقه باندې برابر دغه عالم له هغو خلکو له ډلې څخه و چې په ظاهرا عالم خو باطن کې عیسوی و او عالم دغه دوه کسانو ته وویل زه د خپلو مشرانو څخه غواړم یوه ډله راولېږي چې په جوماتونو کې ناست وي قرآن یې په لاسونو کې وي او د دغو خلکو د جهاد عملي احساسات ووژني د ښځو په باب د دې خلکو افکارو ته تغییر ورکړي او د سلطان صلاح الدین ایوبي پروګرام چې د ښځو نظامي روزنه ده او په عملي ډول پیل کړي د ناکامۍ سره مخ کړي نو د دې سره به د قوم نیمایي آبادۍ بیکاره شي ورونو لکه څنګه چې نن ویني د حج او اوقاف وزارت چې کوم علما په منبرونو باندې کېنولي دي همدغه ډول له حقیقي اسلام نه خبره د صلیبیانو سره د فکري جګړې په عملي کولو کې مرسته کوي او لا روان دي د شنې پټي والا سړي ملګري وویل د پوز په خلاف خلکو کې کرکره پیدا کول ضروری دي سلطان صلاح الدین ایوبي هم دا کمال وکړ چې پوز او ملت سره یو کړي که هغه همدا اوس اعلان وکړي چې یروشلم باید فتح کړو نو د مصر ټول ملت به د هغه سره روان شي ورونو لکه څنګه چې په اوس زمانہ کې د اسلامي امارت د مجاهدینو سره ټول اولس ولاړ دي او په تیرو 60 کالو کې دا څرګنده شوه چې اولس د امارت او د شریعت د ساتنې لپاره څومره قرباني ورکړي او لا ورکړي او خپل د زړه ټوټې په شهادت باندې رسیدلې دي او د دوی هیڅ پروا هم نه کوي او لا هم دغه قربانۍ ته دا اولس تیار دی عالم د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په حق له وویل خو هغه داسې اعلان نه کوي هغه پوه دی احساساتي وګړي نه خوښوي هغه یوازې یو روزل شوی سپاهي له سلو تنو احساساتي او نازول شوي انسانانو سره نه برابر یعنی یو روزل شوی سپاهي له سلو تنو هغو کسانو سره نه برابر چې پر هغوی باندې یوازې احساسات غالب او هغه په پوچو شعارونو باندې قول راپورته کول نه غواړي د حقیقت خبره کوي دا زموږ کار دی چې دا قوم له حقیقت او روزنې لري وساتو او یو احساساتي ملت لري جوړ په دې ملت کې باید د شعور په ځای جوش او ولولې پاتې شي داسې ولولې چې په هغه کې حقیقت خوښونه او پوهنه نه وي او عالم وویل موږ به یوازې په هغو کې ولولې پرېږدو تاسې واورېدل چې ما د خپل درس په دوران کې د سلطان صلاح الدین ایوبي ډېره ستاینه کوله خو عالم چې دا خبرې خلاصې کړې هغه د شنې پټي والا سړي وویل دا خبرې به بیا وروسته کوو دواړه جونګۍ راوښیه او راته ووایه چې موږ ته دلته څه وخت او څه ډول پناه راکول کېدای شي او دلته ستا په کور کې کوم بل سړی هم اوسي که نه عالم ځواب ورکړ نه دلته هېڅوک هم نور نشته د هغو دوه سړیو په منځ کې نوره شک شوبه پاته نه شوه د پټو کلمو په وسیله یې یو بل ښه پېژندلي وو عالم له کوټې نه ووت چې بیرته راغی دوه ډېرې ښکلې او ځوانې نجونې ورسره وې
همدا دوه نجونې وې د چا په باب چې هغه خلکو ته ویلي و چې دا مې دواړه مېرمنې دي او له سره تر پښو پورې پټې کړې هم دوې خو د دغو دوه سړیو مخې ته بې پردې راغی عالم دواړه نجونې مېرمنو ته وروپېژندلې او له المارۍ نه یې د شرابو بوتل راوکړ د دغو دوه نجونو څخه یوې ګیلاسونه راوړل او له شرابو یې ډک خو هغه دواړه کسان چې د عالم سره راغلي وو هغو شرابو ته لاس ورنه او ناست د شنې پټي والا سړي وویل لومړی به د کار خبرې وکړو دویم سړي وویل موږ باید دوه سړي ووژنو صلاح الدین ایوبي او علي بن سفیان خو زموږ مشکل دا دی چې هغوی دواړه مو لیدلي نه دي ښایي تاسې هغوی لیدلي وي او عالم ته یې وویل نو داسې لارښوونه راته وکړئ چې هغوی دواړه ته ځانونه ور ورسوو او خپل مسؤلیت ادا کړو عالم وویل دومره مې لیدلي دي چې په تیاره کې هم پیژندای شي ما چې کوم کار پیل کړی دی د هغې لپاره ضروري ده چې دواړه ښه وپېژنم علي بن سفیان دومره ذهین او چالاکه دی چې د خپل کوم جاسوس په ځای په خپله هم دلته راتلی سي که هغه شکل بدل کړي او له ما سره مخامخ سي نو زه به یې هم ونه پېژنم ورونو دا د علي بن سفیان رحمت الله علیه کمال و چې مسلمانان او کفار ټول په دې باندې قائل وو خو د شنې پټي والا سړي وویل او د صلاح الدین ایوبي په باب باندې څه فکر کوي عالم ورته وویل هغه هم ښه پېژنم خو ورونو تاسو پوهېږئ چې په دغه حالت کې څه پېښه وسوه د شنې پټې والا له سترګې نه شنه پټه ایسته کړه په خپلو دواړو لاسونو یې ږیره ونیوه او لاسونه یې لاندې ټک وکړه د هغه ګاڼه ږیره او برېتونه یې له مخ نه جلا شول او تر لاندې یوه کوچنۍ ږیره پاتې شوه چې ډېره ښه منظمه کړای شوې وه او برېتونه یې خریل سوي مصنوعي اوږده ږیره او برېتونه یې په لاسونو کې نیولي وو عالم چې کوم ځای و په هماغه ځای کې بت غوندې پاتې شو سترګې یې ودرېدې خوله یې وازه پاتې شوه خو په دغه حالت کې نجونو هم دوی ته کتل نجونې هم ډېرې ورخطا او حیرانې کله به یې هغه سړي ته کتل چې خپله څېره یې بدله کړه او کله به یې عالم ته کتل چې لکه د مړي غوندې ولاړ خو په دغه صحنه کې د عالم له خولې نه په حیرانتیا سره ووته صلاح الدین ایوبي ورونو چهره بدلول په جهادي امورو کې ډیره مهمه ده او ستاسو به د خندق غزا په یاد وي چې په 5 هجری کال باندې پیښه شوې وه او په هغه غزا کې هم د شپې نبی علیه الصلاه والسلام حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه ویلي چې ولاړ شه او د مشرکین احوال راوړ خو هغه هم د هغوی په رقم باندې څادر په ځان باندې راوغوړاو د مشرکین ځای ته ورننوت هغوی ونه پیژندل او نبی علیه الصلاه والسلام ته احوال راوړ خو دلته صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه هم چهره بدله کړې وه او دا چهره چې لرې کړه عالم ورته وویل صلاح الدین ایوبي هغه ته ځواب ورکړ شو هو زه صلاح الدین ایوبي یم ستاسو شهرت مو اورېدلی و د درس اورېدلو ته مو راغلی و صلاح الدین ایوبي د خپل ملګري ږیره په موټي کې ونیوه او له مخه یې جلا کړه عالم ته یې وویل تاسو به دی هم پېژنئ عالم په بایللې لهجه وویل پېژنم علي بن سفیان د علي بن سفیان رحمت الله علیه ږیره یوازې په زنه کې ناڅاپه نجونو او عالم شاته منډه کړه او د المارۍ نه یې د چړو په څېر باندې تورې راوښتې خو هغوی چې شاته وکتل تورې یې ښکته شوې ځکه چې سلطان صلاح الدین ایوبي او علي بن سفیان هم تورې راښکلې وې نجونو ته خو د تورې وهلو چلونه ورښودل سوي وو خو د دوه مشهورو او مېړنیو جنګیالیو مقابلې ته راوړاندې نه سوې له دې صحنې څخه وروسته له هغوی څخه تورې واخیستل شوې علي بن سفیان دې باندې راووت لږ وخت وروسته شپږ سړي چې بهر ولاړ وو همدغسې تورې یې په لاسونو کې نیولې د کړکۍ له لارې راننوتل چې د علي بن سفیان رحمت الله علیه مجاهدین وو په دویمه ورځ د هماغه جومات مخې ته د سیمې د خلکو ګڼه ګوڼه وه هلته یو څو حکومتي چارواکي هم وو چې په نوبت سره خلک د عالم د هغې کوټې لور ته وروستل او د الله جل جلاله د رالېږل سوي پیغمبر عیسی علیه السلام او مریم تصویرونه ځړول سوي خلکو ته د شراب بوتلونه هم روښودل شول عامو خلکو ته د عالم د اصلیت په باب باندې خبرې کول کېدې او هغه چې د جهاد په باب باندې کومه نظریه وړاندې کوله د هغې وضاحت یې کاوه او د هغه ټولې شبهې خلکو ته ښودلې او ورحل کولې علي بن سفیان رحمت الله علیه د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په لارښوونه د مصر په ټول هېواد کې د جاسوسانو جال خپل کړی ځکه چې دا خبره ثابته شوې وه چې صلیبیان په ټول مصر او په ځانګړې توګه په قاهره کې زیات شمېر جاسوسان یې راوستلي دي او رانکاري کوي صلیبیانو چې د مسلمانانو د اعمالو خرابولو لپاره کوم کارونه کول صلاح الدین ایوبي خورا اندېښمن کړی و هغه ته چې کله علي بن سفیان خبر ورکړ چې د یوه جومات پیش امام هره شپه درس ورکوي او اسلامي نظریات تحریفوي صلاح الدین ایوبي په سملاسي امر ونه کړ
چې امام ونیسي بلکې هغه ته ویلی علي په دین کې ډلبندي پیل شوې ده کېدای شي چې دا عالم هم له کومې ډلې څخه وي او دا هم کېدای شي چې هغه د قران کریم خپل تفسیر وړاندې کوي زه په مذهبي چارو کې مداخله کول نه غواړم زه یو حاکم یم خو عالم نه یم او که ته پوهیږې چې هغه کوم جاسوس دی نو تر نیول کېدو د مخه ښه څېړنه وکړه خو زه وایم چې د امام مرتبه تر ما ډېره لوړه علي بن سفیان رحمت الله علیه خپل زیرک جاسوسان جمعه ته لاس یا 12 سوارې ورلېږلي او هغوی به چې کوم درسونه اورېدلي وو هغه به کټ مټ په همغه الفاظو سره علي بن سفیان ته ورنقل کول او ورته ویل بالاخره یو شپه علي بن سفیان جمعه ته ورغی هغه د جهاد په باب باندې درس ورکړ خپل تاویلات یې وړاندې چې علي بن سفیان هم اورید جاسوسانو چې علي بن سفیان ته د هغه صلیبي عالم د درس په باب باندې ویلي وو هغه ټول صحیح وو نو بیا علي بن سفیان د سلطان صلاح الدین ایوبي له دوه ته ورغی د نورو موضوعاتو لارس کول وروسته د جمعه د امام په باب وویل او نظر یې ورکړ کدا سړی د صلیبیانو جاسوس او رنکاری نه وي نو بیا هم مخه نیول ضروری دي ځکه چې هغه د جهاد داسې نظریه وړاندې کوي چې واځي هماغه سړی وړاندې کولای شي چې یا خو د دښمن سړی وي او یا دماغ خراب شي ورونو چیرې د هغه علي بن سفیان چې نن په منبرونو باندې کوم علما او د غرب د فکری جګړې پر مخ بیون کې ناشتي او خلکو ته جهادي تفکر او جهادي افکار او مقصدونه غلط تعبیروي او په دین کې نوې تأویلات او تحریفونه رامنځته کوي باطل ته حق او حق ته باطل وایي خو لله الحمد د دغه علماء سوء ترڅنګ علماء حق هم موجود دي چې ځینې د الله د دین په خاطر او د حق وینا په خاطر تر خاورو لاندې سول ځینې په زندانونو کې پراته دي او ځینې لا هم په غرونو او نورو خطرناکو ساحو کې د الله د دین لپاره شپې او ورځې تیروي چې ان شاء الله تعالی د هغوی زحمتونه به رنگ علي بن سفیان رحمت الله علیه چې صلاح الدین ایوبی ته دا خبري وکړه صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دا رپورټ په ډیر غور سره اوري او یې په هر حال معامله د امام ده هغه پریکړه وکړه چې په خپل به د علي بن سفیان سره د لباس په تغیرولو ورسي او د امام درس په خپل او په خپل به ځان باوري کوي چې د امام نیت او اصلیت څه ده علي بن سفیان رحمت الله علیه د جاسوسي او د جاسوسي په خلاف د دفاع په فن خپوي هغه سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د یو بل بریالیتوب نه هم خبر کړ هغه داو چې فیض الفاطمی چې کوم انجلۍ بالفعل نیولې و او د احمد کمال په نامه د یو قومندان په خاطر د اسلام منلو او له هغه سره واده کولو ته غاړه ایښوه خو هو وجه هغه ورته د صلیبیانو پټه اشاره خوندلې چې صلیبي جاسوسانو پر یو بل پیژندل د هغه په خودنه څو نور مسلمانان هم نیول شوي وو چې له صلیبیانو پیسې او جون ترلاسه کولې او بیا باید د هغوی لپاره جاسوسي کول هغوی هم د علي بن سفیان هغه ذکرې اشاره تصدیق کړې چې جاسوسانو به یو بل سره پیژندل چې همدغه کلمې او اشاره کارول کیږي اشاره داسې وي چې جاسوسانو به کله د لومړي ځل لپاره د یو بل سره مخامخ شول او د یو بل په باب به ډاډ ترلاسه کول غوښتل نو له هغوی څخه به یو د اسمان طرف ته وکتل او به معلومه نه ده چې موسم به څنګه وي هغه به په داسې بې پروایي سره ویل لکه هغه ته چې هسې د موسم خیال ورغلی خو په دې حالت کې چې اول جاسوس به دا خبره وکړه هغه بل به یې وویل باران به کېږي هغه ته به جواب ورکول کېده اسمان بالکل صاف دی هغه بل به بیا وویل موږ به وریځې راولو او بیا به یې په قهقه باندې وخندل او ورونو خندا ته اړتیا له دې عمله وه که دا مکالمه بل څوک واوري او یا بل سړی چې جاسوس نه وي نو چې هغه دا ګمان وکړي چې دوی ټوکې کوي علي بن سفیان ته ویل شوي چې دا پټې خبرې اترې هغه مهال بدلیږي چې یو بل وپېژني دویمه خبر چې علي بن سفیان معلومه کړې وه هغه دا وه چې یو جاسوس بل ته خپل نوم نه ښیي د هغوی د ادارې مرکز د فلسطین په یوې نظامي کلا شوبه کې او تیر اصلي کیسه هم همدې ډول باندې جوړه شوې وه د دغه معلوماتو پر رڼا کې له علي بن سفیان سره سلطان صلاح الدین ایوبي د لباس او شکل په بدلون جمعه ته ورغی هغوی د جهاد د درس هیله وکړه علي مې هیله ومنله بیا له هغه سره یوازې پاتې شول او هغه پټو مکالمو عالم رسوا کړ چې دوی مخکې لاسته کړي هغه بیا وروسته ویلي و چې هغه دومره خام جاسوس نه و چې د پردیو په مخ کې خپل ځان څرګند کړی وای خو هغه دغه پټو مکالمو ګیر کړ
ځکه چې دا ډول کلمې هر جاسوس ته معلومې نه وي. دا د لوړ مرتبه جاسوسانو مکالمه ده چې رتبه جاسوسان په دغه ډول مکالمو باندې نه پوهي. د دې مکالمې نه وروسته قهقه خندا د یادونې وړ تر دې پرته به یو بل ته راز نه رسوا کېده. سلطان صلاح الدین ایوبي په قهقه خندلی و. هغه له ځانه سره شپږ تنه سپاهیان هم بیولي وو چې د اړتیا په وخت کې کار ترې واخلي. علي بن سفیان رحمت الله علیه هغه جاسوس او دواړه نجونې په زیرزمیني کې بندي کړې او تر ټولو لومړی هغه سیمې ته ورغی چې دا سړی څنګه د جومات امام شو، او تر دې د مخه چې هغه په کومه جونګړه کې اوسېده هغه چا ور کړی و. هلته چې بیلابیلو خلکو څه وویل د هغې نه پته ولګېده چې دا سړی لومړی له دوو مېرمنو سره دې کلي ته راغی. لومړی د یو سړي په کور کې مېلمه و. کله چې خلکو ولیدل چې عالم او فاضل دی نو هغه ته یې دا جونګړه ورکړه. هغه به دې جومات ته د لمانځه د ادا کولو لپاره نه راته. دلته له ډېرې مودې راهیسې یو امام و او دغه نوی سړی چې راغلی و د دغه امام مرید شو. 15 ورځې وروسته لومړی امام چې مسجد ته راغی د نس له درده یې شکایت وکړ. د هغه شکایت دومره زر زیات شو چې بیا امام جومات ته رانغی. حاکمان کور ته ورغلل، دوايانې یې ورکړې، خو په درېیمه ورځ هغه پخوانی ملا صاحب مړ شو. د هغه امام له مرګ څخه وروسته عالم له خلکو سره د امامت خبره وکړه او امام شو. هغه دومره اغېز پیدا کړ چې خلک یې پیروان شول. د 8 برخې پای.